مینه خوږو او نازنینو مینهوالو هیله ده چې ښه وئ جوړ وئ ژوند زندګي مو ښه وي. نو ملګرو غواړم چې یوه نوې لړۍ یا معلوماتي لړۍ د ویډیوګانو در پیل کړم چې هغه هم د کین ماسټر په هکله ده یا په هغې کې ده چې عجیب تخنیکونه دي چې هغه څه ډول موږ کولی شو دغه ویډیو په موبایل کې جوړه کړو. زه اوس دلته درته ښایم ځینې ویډیوګانې ما پکې جوړې کړي دي، لکه مطلب دغه ویډیو تاسو وګورئ. نو دغه ویډیو ګورئ، دغه ویډیو شوه، همداشان نورې داسې ویډیوګانې دي ګورئ دغه ویډیو. نو دا هم عجیبه ویډیو ده او ورپسې دغه ویډیو چې له ګوترک یا هغه وهلو سره دغه کوم جامې یا شارټ چې هغې اغوستی وي د هغې رنګ تبدیلول شول چې هغه څنګه کولی شو موږ بدل کړو په کین ماسټر کې دا کومه طریقه ده یا څه ډول جوړیږي. نو دا هم ډېر عجیبې طریقې دي. یو بله طریقه هم شته ده، نو ورپسې په دغه ویډیو کې زه درته وښیم چې دا څه ډول کیږي یا څه ډول برابریږي. دا وګورئ ښه، لکه مطلب موږ ځان غیبوو لکه یو جادویي ډوله شی ګورئ. نو دا هم ډېره عجیبه طریقه ده او دغه طریقې شو او دې او ورته نورې زیاتې طریقې دي چې دا څنګه کولی شو موږ په کین ماسټر په خپل موبایل کې جوړې کړو، همدغه طریقه عملي کړو یا برابره کړو، هغه مینهوال یا لیدونکي هغه ورته حیران پاتې شي. نو دا هم عجیبې طریقې دي. که چېرته تاسو غواړئ چې همدغه لړۍ درته پیل کړم، هره ورځ یوه نوې ویډیو، جالبه ویډیو، اوس ګورئ دا هم روان دی. نو یو ناڅاپه په هوا شوی دی. نو دا هم ډېر عجیب تخنیک دی، دې ته ورته بیخي دومره زیات دی چې خبرې مه کوم. که چېرته غواړئ چې همدغه لړۍ تاسو ته در پیل کړم، همدغه ویډیوګانو په هکله تاسو ته معلومات در برابر کړم، درته جوړې کړم په عملي بڼه چې دا ډول برابریږي، دا ډول جوړیږي. نو هغه ملګري چې غواړي همدغه طریقې زده کړي نو همدغه ویډیو دې لایک کړي او په کمنټ کې دې راته ولیکي چې بلې موږ دغه طریقه غواړو. نو هر څومره زیاتو ملګرو چې دغه لایک کړه نو انشاءالله زه به سبا په ترتیب سره ویډیوګانې در پیل کړم کین ماسټر کې په عادي موبایل باندې عکاسي وکړئ او قسم تخنیکونه پرې برابر کړئ او جوړې کړئ. نو انشاءالله تاسو ملګري به ټول ورته حیران وي چې دا څه ډول کار دی او څه ډول کیږي. نو بیا هم وایم که څوک غواړي چې دا طریقې یا دغه لړۍ پیل کړم نو همدغه ویډیو دې لایک او په کمنټ کې دې راته ولیکي چې بلکل موږ یې غواړو. نو انشاءالله زه به دغه لړۍ بیا در پیل کړم. نو تر بیا د الله په امان ښې شېبې ښه وکړئ.